بسم الله الرحمن الرحیم د یری د غبراهټ د بیچینی د خوف د لپاره یو عمل یو داسې عمل چې هغه مجرب عمل دی هغه د تاسو شیر کومه ظاهره خبره ده چې په دې حواله سره یو کس تاسو هم کړل یو ځوان وی چې زه ډیر زیات پریشان یم او ډیر زیات په یره کې په خوف کې او تر دې حد پورې چې دوري را باندې راځي د یری او د هغې نه علاوه غبراهټ را باندې راځي بیچینی را باندې راځي مکمل د یو عذاب په کیفیت کې ما دی چې ډیر زیات تنګ شوی ما ته داسې عمل وکړ چې الله رب العزت د دې بیماری دا د دې غبراهټ نه د دې خوف نه د دې یری نه د دې بیچینی نه الله رب العزت ماته چې کوم دې نجات راکړي بهرحال په دې حواله سره تاسو ته وظیفه خمل ان داغې نه مخ کې یو څو خبري احتیاطي خبري چې کوم دې هغه زه تاسو ته کول غواړم چې کله هم تاسو ته داسې معاملې راپېښه شي نو د دې وجوهات څه دي اصل ظاهره خبره ده چې ډایرکټ په انسان باندې داسې حالت نه راځي بلکې څو وجوهات وي چې د هغې وجوهاتو په باندې انسان د کیفیت ته ورسي سمجھ کې به خبر راځي د هغې مختلف وجوهات کې دي شي یعنی ظاهره خبره ده اکثر او بیشتر داسې وشي چې یو وړه غوندې خبره وي هغه موږ په دماغو باندې بالکل داسې حاوي کړو چې زمونږ دماغو کې همیشه مسلسل مستقل هغه خبره ګرځي را ګرځي او په دغه خبره کې اخته مثال طور پر غم وشي یا د شانتي په کور کې په خاندان کې یا دوست احباب جان پہچان والا داسې کسي چې هغه د دنیا لاړ شي یا داسې غټ حادثه وشي د انسان سره بخپله نو دغه حادثه دغه غم د مسلسل مستقل په دغه حواله سره په دماغو کې دغه خبره کې دي او مسلسل پاګې باندې سوچ کی نو یقیني طور پر دا د انسان دماغ بیا برباد کی او ظاهره خبره چې په دماغ باندې بوج راشي نو د دې چې کوم اثر دی هغه بیا په مایده باندې کیږي او چې په مایده باندې اثر وشي نو د دې سره بیا مایده ګیس جوړي مایده خرابې نو د دې سره بیا انسان باندې د غبراهټ د بیماری چې بیچینی بیسګوري نو دا ټول چې کوم معاملات دي د دې دغه مختلف وجوهات کې دي شي یا خاندانی حواله سره هم باس کسان داسې چې هوتا دغه مسله وي نه د ټینشن ډیپریشن دا مسله وي یو خبره چې موږ بار بار سوچ کی یا د مستقبل په حواله سره چې موږ په سوچ کی چې زما په خرچو په حواله سره بسکیږي د نوکری په حواله سره وغیرہ وغیرہ یو سوچ چې موږ هغه په دماغ باندې بالکل حاوی کینو یاد وساتئ اول چې کوم څومره کسان دي ټول ته زما د درخواست دی خدای لپاره کزان بربادول غواړي خپل دماغ برباد کړي او خپل دماغ بربادول غواړي نو وړ خبره چې کوم دی هغه په دماغ باندې اخلي او په دماغ باندې چې کوم دی بوج راولي کچري ځان بربادول غواړي او کچري ځان د بربادۍ نه بچول غواړي نو چرې به هم په دماغ باندې خبره نه سوروي چرې به هم خپل په دماغ باندې خبره نه حاوي کوي ظاهره خبره ده غم را وصول د الله ذات دی پریشانیان او حادثات را وصول د الله ذات دی لیکن مستقل هغه تیر شوی غم هغه خپل په دماغ باندې حاوي کول نو دا خپل دماغ بربادول ظاهره خبره د دې سره چې دماغ دی دا چې کوم کیمیکل لی هغه چې کوم برابرۍ هغه ریسټور د شي کمی زیادت بګیم شو دا غي سره بیا پورا نظام خراب شي سمجھ کې خبر راځي دین علاوه خاندانی حواله سره هم دغه کې دي شي نو یاد ساتي چری هم سم مسله وي روان مستقبل په حواله سره هم نه پریشان کیږي چې یار سبانه پسې کیږي وغیرہ وغیرہ نو بهرحال اول چې کوم دی یو خبره چې په دماغ باندې نه حاوی کوي خپل دماغ چې کوم دی هغه پر سکون ساتي او د دین علاوه خپل د خوب چې کوم دی هغه خیال ساتي نن سبا کې ظاهره خبره ده چې پوره شپه نن سبا ځوانان چې کوم دی هغه موبایل استعمالوي او د شپې چې کوم دی دا هغه کیمیکل هغه هورمون چې هغه د انسان د صحت لپاره د دماغ لپاره بهتر وي نو هغه د شپې جوړیږي او ظاهره خبره د شپې انسان آرام نه کوي موبایل استعمالوي او د ورځې بیا آرام کوي نو یقیني طور پر د خپل دماغ بربادول نو خوب له ټیم ورکول او خپل خوب پوره کول او د دین علاوه ورزش کول خپل د جسمانی حواله سره منډه ترل وهل او د صحت لپاره ضروری ده چې خپل چې کوم ورزش ته داغه خیال ساتل شي او داغه لپاره چې کوم بالخصوص پیادل چې کوم مواد ته هغه ضروری دي او د دین علاوه ظاهره خبره ده چې فوټبال شي یا نور داسي منډه ترلې والا گیم وي چې داغه په ذریعہ باندې د انسان صحت برابرۍ کوي او داغه تاسو هم کولای شئ د دې سره چې کوم د انسان پورا صحت برابرۍ کوي او دماغي حواله سره چې کوم پریشانی وي هغه دقیقي ختميږي د دین علاوه ظاهره خبره ده د حواله سره چې تاسو د ډېر نه مسلې نو چې کوم د نفسیاتو ډاکټر وي ماهره تاسو نه چې هر یو عام ډاکټر نه بلکې خالص د نفسیاتو چې کوم ډاکټر هغه د هم تاسو ته شي او په دغه حواله سره دا هغه تر چې کوم د مشوره کولای شي
بهرحال د دې سره سره چې کوم دی یو عمل د تخیمه ان شاء الله تعالی یو عمل چې تل فور تاسو آرام غواړئ نو چری هم تاسو باندې داسې حمله وشي اټیک وشي د یری د خوف د یری او د غبرهټ نو په دغه حواله سره یو کار د تخیمه چې تل فور تاسو هغه ساتي وکړي چې تاسو چې کوم دی وګدوګ د صاف لې یعنی یو سا دنه ته د پوزي پزله باندې بیا رکاو کوي د خصادي او بیا چې کله تاسو خصادي رکاو کول بیا به د خپل پزله باندې آهسته آهسته وباسي څومره زیات ټیم به تاسو اوسې په سا اغستو کې بیا رکاولو کې او بیا وباسلو کې څومره زیات ټیم اخلي نو ان شاء الله تعالی د دې سره د چنګ فیل فور تاسو ته تاسو په دماغ او چنګ بوج دی هغه کې به کمی راځي او دا غبرهټ مختمي دا عمل چې کلم تاسو باندې دا سم مسلو شي نو فیل فور دا عمل کوي د دین علاوه یو عمل د تخیمه چې د دې به تاسو پابندي ساتي سوره القريش لإلاف قريش مختصر سوره ده لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف دا ډیر کمالي سوره ده د دې به تاسو څنګه وظیفه کوئ سار جګم دې سحر مازنه پس یو رس میرے بداوه لإلاف قريش په اول او اخر کې به درود شریف وای یعنی اول کې به درود شریف وای بیا به یو رس میرے لإلاف قريش سورۃ وای بیا په اخر کې به یو ځل درود شریف وای او د دین علاوه ما خام به جګم دې یو رس میرے دا لإلاف قريش چې سورۃ دې تلاوت وکوي او عمل وکوي په اول او په اخر کې به درود شریف وای په میاس کې به یو رس میرے لإلاف قريش دا چې عمل دا وکوي او د دین علاوه په هر مانځ پسې کم سے کم و پیری تاسو د دې معمول جوړ کې چې کله ته هم تاسو فرض مونږ کې د فرض مونږ نه بعد دا معمول جوړ کې لإلاف قريش و پیری چې دا تاسو وای ان شاء الله تعالی د دې صورت په برکت سره الله رب العزت چې کوم تاسو ته اسباب غولو د اختیارولو د لپاره احتیاطي چې کوم تدابیر دي دا غي سره سره چې کوم دي تاسو دا عمل کوئ نو ان شاء الله تعالی د الله رب عزت په دې کلام کې په دې صورت کې الله رب عزت بیا خاص تاثیر یې خده ان شاء الله تعالی د دې صورت د برکت سره الله رب عزت تاسو دا بیماری چې دا بختی بهرحال دا کې به سبا کې هم شیر کې ځکه چې ډیر خلک نه سبا کې بالخصوص ځوانان الکان هم جنکی هم په دې حواله سره په دې مرض کې اختوي بیمار دي په دې عذاب کې اختوي نو بیا پریشان وي نو ان شاء الله تعالی تاسو دې خبرو خیال ساتي او دا شانتي د دې عمل د دې وزګي تاسو اهتمام شروع کې مستقل به عمل کوئ د سینې چې یو سورو یو کې بیا پرې مستقل د عمل کوئ ان شاء الله تعالی د دې چې کوم رزلټ ته د دې چې کوم نتیجه ده هغه تاسو ته ملاويږي ان شاء الله تعالی الله حضرت دعا ده چې الله حضرت ټول بیماریانو ته څومره بیماران دي هسپتالونو کې دي کورونو کې دي پس بیماری کې مبتلا دي روحاني جسماني نفسياتي هر قسم د بیماریانو کې مبتلا الله رب العزت ټول ته شفای کامل عاجله مستمر نصیب کی اجازت راکې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.